ډیر ناشنا حدیث دی، ډیر د خوشحالۍ حدیث هم دی، ډیر د خوشحالۍ حدیث دی، خو د هغه چا دپاره چې د پیغمبر په لار مضبوط رواني. حدیث کې دا دی، امام طبراني رحمه الله دا حدیث راوړی دی او سند یې بالکل برابر دی. وی ان رجلا عبدالله بن عباس رضی الله عنهما وی، عبدالله بن عباس د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د تره زوی وی ان رجلا اتى النبي صلی الله علیه وسلم، یو کس راغی په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې وی یا رسول الله انی لاحبک، ای د الله پیغمبر یقینا زه تا سره ډېره زیاته مینه کوم، ډېر د باندې مین یم، ډېر مې خوښ یې، حتى انی لاذکرک فلولا انی اجی فانظر الیک ظننت ان نفسی تخرج. وی یا رسول الله دومره مینه در سره کومه، دومره مینه چې په خپل کور کې ناست یم ته راته رایاد شي، نو بیا چې مې څو پورې لیدلی نه یې نو وي زه یم چې له ساه رانه ووته، بیا رامنډې کړم په تا پسې کور ته لاړ شمه، ستا د مجلس نه پاسمه، خو چې کور ته څنګه زه ورننوځمه یا رسول الله ته راته رامخې ته شي، نو چې لیدلی مې نه وي دا ساه رانه سمه وځي، بیا نو بیا په تا پسې رامنډې کړم ای د الله پیغمبره، خو یوې خبرې وي غم اخیستی به، یوې خبرې په غم کې اچولی یم ای د الله پیغمبره، هغو ته یې څه چلی وی ای د الله پیغمبره ته خو به جنت ته ځې، دا خو یقیني خبره ده، او په جنت کې به بیا الله تعالی ډېر اوچت مقام درکوي، دا هم یقیني خبره ده. وی زه دا سوچ کوم که زه جنت ته لاړم شم نو کوم ځای کې یا رسول الله ستاسو مقام او کوم ځای کې زموږ مقام، احب ان اکون معک فی الدرجه، زه دې مسلې په سوچ کې اچولی یم چې څنګه به زه د دې پیغمبر سره په جنت کې یو ځای کېږم. وایي زه کله کله زړه له په دې ټکور ورکوم، څومره ناشنا ایمان و د دې صحابي، وایي کله کله زه زړه له په دې ټکور ورکوم چې جنت ته به ننوځي، زه الله به دې جنت ته بوځي، خو بیا راته دا مسله مخې ته شي که چېرته جنت ته لاړې هم نو کوم ځای کې د دې پیغمبر مقام او کوم ځای کې ستا دا خو به ډېر اوچت وي، نو ای د الله پیغمبره زه غواړم چې تا سره په جنت کې یو ځای شم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورسې جواب ورنه کړو، ځکه چې لا وحي نه و راغلی. بیا څه وخت بعد وحي راله، جبریل علیه السلام راکوز شو او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته څه ایتونه واورول چې الله دا وایي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه کس کوم ځای کې دی چې راغلی و، هغه وایي یا رسول الله زه دا ناست یم، غریب د جواب په انتظار کې و، په دې انتظار کې و چې په کومه طریقه به زه د پیغمبر سره په جنت کې ګاونډی کېږم. وی راشه واوره الله دله جواب درکو، وی الله څه وایي، وی الله وایي ومن یطع الله والرسول، ما دې دپاره تاسو ته دا خبره بیان کړو، چا چې تابعداري وکړه او اطاعت یې وکړو د الله او د الله د پیغمبر، یعنی څوک چې د پیغمبر په نقش قدم مضبوط روان شو، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، دی به د هغه خلکو سره ملګری د قیامت په ورځ په کومو خلکو باندې چې الله انعام کړی دی، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، به دا څوک دي چې الله پې انعام کړی دی، من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، دا سړی چې د الله یې منلي ده او د الله د پیغمبر یې منلي ده او پیغمبر یې د ځان دپاره یو نمونه ګرځولې ده چې څه کوي د پیغمبر په طریقې کوي، نو دا سړی به د قیامت په ورځ د پیغمبرانو سره په جنت کې، د رښتینو خلکو سره به په جنت کې، د شهیدانو او د نیکانو خلکو سره به په جنت کې یو ځای